را رسیږي ورته وای کدی دردیږي درد سره امکار نشته او کدی نازیږي ناز سره امکار نشته دی د ده نظر په دې باندې وي چې دا او دردولم چا او او نازولم چا نو چون کې پزړه کې محبت د رب کریم سره لري او د محبت تقاضا داوي د محبت معمول داوي محبوب ته محب ته چې د محبوب د طرفه هر شی را رسیږي دی ور باندې راځي كل ما يفعله المحبوب محبوب محبوب ته چې هر شی محب ته چې هر شی د محبوب د طرف را رسیږي دی راځي وي ور باندې مبارک هم دې مکتوب کې وای د چا په زړه کې چې د الله تعالی د ذات مینه پرته وي وای دیم جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي او عام خلک هم جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي خو د دې دواړو د غوښتنو ترمنځ فرق شته فرق په دې انداز کې دی د چا په زړه کې چې د الله تعالی د عام خلک چې زیات محبت نه لري هغه جنت غواړي خو د دې دپاره چې جنت کې حورې دي جنت کې غلمان دي جنت کې نعمتونه دي جنت کې مزې دي دوی جنت دې دپاره غواړي او جهنم نه پناه غواړي په دې خاطر وایي جهنم کې ماران دي جهنم کې لړمان دي جهنم کې اور دی جهنم کې عذابونه دي هغه عذابونه یې مخې ته پراته وي ځکه د جهنم نه پناه غواړي وایي د چا په زړه کې چې د الله تعالی د ذات مینه پرته وي هغې هم جنت غواړي هغې هم جهنم نه پناه غواړي خو دوی جنت دې دپاره نه غواړي چې زما د نفس حصه پکې پرته ده وایي دا خلک جنت دې دپاره غواړي چې خدای ستا د رضا ځای دی او زما کار ستا د رضا سره دی زما زړه کې ستا د ذات سره مینه پرته ده ستا د لیقا او ستا د خوشحالېدو ځای دی جنت ځکه غواړم او دا جهنم نه دغه انسانان پناه غواړي په دې نه چې زه پکې رنجېږم دردېږم تکلیفونه دي او عذابونه به نه خو شته پکې خو د جهنم نه پناه په دې اساس غواړي وایي ربه جهنم ته مې ځکه مه بیایې چې جهنم ستا د ناراضګۍ ځای دی هغه څوک ورته لیږي چې ته ترې نه ناراضه او زما خو په زړه کې د تا سره محبت او مینه ده د همدې وجې نه شارحینو د مکتوبات یو د صوفي شعر راخستی د دغې مکتوب په ضمن کې یو صوفي ناست دی د استغراق په حالت کې د خپل رب سره راز او نیاز کوي د خپل رب په مینه محبت کې مبتلا دی څه عجیبه الفاظ یې د خولې نه وتلي وایي تو جنت را بنیکان ده من بدرا به دوزخ بر که بس باشد مرا انجا تمنای لقای تو وی ربا خلق در نه جهنم غواړي جهنم نه پناه غواړي خلق در نه جنت غواړي وی ربا دا جنت د نیکانو ته ورکا او دا ما بد جهنم ته بوزه و هغه جهنم در نه نه غواړم کوم جهنم وی که داسې جهنم وي چې په هغې جهنم کې زه ستا د لیدو آرزو کوی شم نو هغه هم زما دپاره بس دی معزز سامعینو خلاصه ده چې بس د مؤمن مسلمان په زړه کې چې د رب کریم د ذات سره محبت او مینه پرته وي دا دردېدل دا انعامونه دا نازېدل دا ټول هغې ته مساوي و برابر وي الله تعالی د حضرت مفتی صاحب محترم ته په دغې عظیم او لوی مصیبت باندې د صبر کولو توفیق نصیب کړي او الله تعالی د کامل صحت ورته ورکړي راځم خپلې موضوع ته معزز سامعینو دا کوم مجلس چې موږ او تاسو جوړ کړی تعلق او نسبت ته دغه مجلس مو د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف آورۍ د خوشحالۍ سره دی دغه سه محافل زمونږ او ستاسو مؤمنان مسلمانان او بالخصوص هغه څوک چې عقیده د اهل السنه والجماعه لري د دغه سه محافلو د انعقاد غرض څه شی دی دا د څه دپاره دا خلک جوړوي بنیادی لامل د دغه محافلو د جوړولو یو خو د رب کریم د دغه عظیم نعمت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف راوړی او موږ د مبارک په امت کې شمار کړي یاستو د دغه عظیم نعمت د شکر ادا کولو دی
دا محافل دې دپاره جوړو چې د دغې بهترین نعمت شکر ادا کو. او دویم دغسې محافل زمونږ او ستاسو مسلمانان د دې دپاره جوړوي چې په دې محافلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او د هغه مبارک د عظمت نه خلک آگاه شي، د هغه مبارک د کمالاتو نه خلک آگاه شي، د هغه مبارک د دې لوړ شان نه چې کوم ورته رب کریم ورکړی د هغې نه مؤمنان مسلمانان آگاه شي. نو ته به وایې چې په دې آګاهۍ کې څه راز دی؟ زه د نبي علیه السلام د دې لوی منصب نه خبر شم نو څه چل به وشي؟ په دې یو لوی اثر مرتب دی. هغه اثر څه شی دی؟ هر کله چې ته د خپل خوږ پیغمبر د دې دومره عظیم شان او د کمالاتو نه خبر شولې، دغه خبرېدل به ستا دپاره باعث د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځي. ځکه چې څوک د محبوب د کمال نه خبر نه وي نو مینه به څه ورسره وکړي؟ خو که ته د هغه د کمالاتو نه خبر شوې، هغه کمالات به په تا باندې باعث د دې شي چې په زړه کې به د محبت او مینه د دغې بهترین پیغمبر سره را پیدا شي. او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ او ستاسو دپاره د ژوند لویه سرمایه ده. ولې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې د چا په زړه کې پروت وي، انس رضی الله تعالی عنہ راوی د حدیث دی، امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث راخست دی. نبی علیہ السلام فرمای المرء مع من احبه وله مکتسب. وی د انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا سره وي چې د چا سره په دنیا کې محبت وي او د چا سره په دنیا کې مینه وي، او انسان ته به بدله د هغه څه ورکولی کېږي په قیامت کې چې کوم څه په دنیا کې د کړي وي. معزز سامعینو، د محبوب فرمان دی چې دنیا کې د چا سره محبت وي د قیامت په ورځ به د هغه سره وي. زمونږ او ستاسو په زړونو کې چې د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او مینه را پیدا شي، دا امید د رب کریم په درګاه کې لرو چې د قیامت په ورځ به د هغه مبارک سره یو ځای یو. او دا تسلی ده د محبوب امتیانو ته. تاسو به د علماو نه اورېدلي وي د نبی علیه السلام صحابه کرامو کې یو جلیل القدر صحابي و ثوبان رضی الله عنه نومېده. یو ورځ د محبوب مجلس ته راغی، رنګ مبارک یې ډېر بدل و. نبی علیه السلام ورته وي ثوبان ولې؟ و یا رسول الله یو اندېښنه مې په زړه کې وي، هغه دا وایي کله چې بیرون یم طبیعت مو په دې خراب وي چې کله به داسې صحنه او فرصت پیدا شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته لاړ شو، بیرون مو زړه په دې کړېږي. بیا چې کله ستا مجلس ته راشو او ستاسو په رخسار مبارک مو سترګې پرېوځي، بیا په دې مجلس کې په دې اندېښنه یو چې قیامت ورځ را روانه ده. که چېرته موږ جنت ته لاړلو نو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لوی پیغمبر دی، د لوی شان مالک انسان دی. نو یا رسول الله ته پیغمبر یې، موږ د امتیان یو، ستاسو رتبه لوړه ده، زموږ رتبه ټیټه ده، بیا به د قیامت په ورځ تاسو په اعلی مراتبو کې یاستئ، موږ به په ښکته مرتبو کې یاستو. نو د قیامت په ورځ به مو جنت کې در سره دیدار کېږي او که نه. دنیا کې خو وکړي ګورا شو ودې وي نو تسلي مو وشي، او چې بیا کله راشو نو بیا په دې اندېښنه یو چې د قیامت به څه معامله وي. رب کریم آیتونه د قرآن عظیم الشان راولېږل او رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلي ورکړي صحابي مبارک ته، ای صحابي المرء مع من احبه. د قیامت په ورځ به انسان د هغه چا سره وي چې د چا په دنیا کې د چا سره محبت او مینه وي. دا د دنیا محبت، دا د قیامت او د آخرت د معیت دا یو سبب دی. نو په دغه اساس باندې موږ او تاسو دا محافل جوړو. نو اوس که ته وایي چې باعث د محبت دا محفل دی، محبت چا ته ویلی کېږي؟ راځئ د حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه د محبت پوښتنه وکړو چې ای علي رضی الله عنه محبت چا ته ویلی کېږي؟ چا ته نه پوښتنه وکړه یو ورځ د ورځو نه، ای علي رضی الله تعالی عنه کیف حبکم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. وستاسو محبت د نبی علیہ السلام سره سره کم و، سره کم محبت به مو ورسره کو،
ورسره کمینه مو ورسره کوله. علي رضی الله تعالی عنہ د سائل ته جواب ورکي و اے سوال کوونکیا و زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې محبت چې کان احب الینا و نبی له سلام مونږ ته ډیر زیات محبوب و زمونږ د اولادونو نه زمونږ د مالونو نه زمونږ د ځانونو نه. آخر د سائل ته و ساده غوندې خبره کوي چې د ذهن ور باندې خلاص شي و نبی له سلام تر دې مونږ ته ډیر محبوب و لکه یو سړی چې دشت بیابان کې روان وي او تږی وي اوبه ورسره نه وي مزل وکړي یو خوا بل خوا وګوري او اوبه په نظر باندې را نه شي ځان سره په زړه کې نا امید دی چې تږی یم او اوبه نشته دی یو ناڅاپه په دغه حالت کې په اوبو باندې نظر پرېوځي نو دا د تږي انسان چې یو ناڅاپه په اوبو نظر پرېوځي دی به څومره خوشحال وي ورسره وایي تر دې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو زړونو کې ډېر محبوب دی. او دا آثار مونږ لیدلی وه. تاسو که د صحابه کرامو حالات وګورئ د ژوند نه په صحابه کرامو کې په اعتبار د رتبې مشر صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. بیا د هغې نه ښکته کشران صحابه کرامو غلامانو چې په نبي علیه السلام ایمان راوړی. تاسې که د هغې واقعات وګورئ یقینا دا درته را معلومیږي چې نبي علیه السلام رښتیا صحابه کرامو ته تر هر چا ګرانو تر هر چا. مکې مکرمې نه چې صحابه کرامو هجرت کو یو ورځ د ورځو نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغی. ابن هشام دا واقعه راخستی محبوب ته وایي یا رسول الله اذن لی فی الخروج. نور خلک روان دي هجرتونه کوي نو که ما تم د هجرت اجازه وکړي ډېره ښه به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خبره کوي وایي صدیقه لا تعجل تلوار مه کوه لعل الله یجعل لك صاحبه کیدای شي خدای تعالی تا ته د سفر ملګری پیدا کړي. داسې ورته نه وایي چې د سفر ملګری به دې څوک دی او څوک به در سره وي خو دومره ورته وایي تلوار مه کوه کیدای شي رب کریم درته د سفر ملګری پیدا کړي. نو خو صحابه کرامو نو رازدارانو هسې د محبوب وزیران نه و. دی مبارک راغی کور ته وایي زه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپل ځان ته ایثار کړم او نبی علیه السلام به ځي زه به یې ملګرتیا کوم. راغی دوه اوښې واخیستلې د اوښو ته لګیا دی خدمت یې کوي ګیاګانې ورته راوړي په دې تمه امید باندې چې ورځ به راځي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم به وځو څه کم 2 کاله په دې منځ کې تېرېږي. دی لګیا دی اوښې پالي. یو ورځ د ورځو نه عایشه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ کور ته راغی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله نن خلاف معمول په بل ټیم زمونږ کور ته راغلی نور کله خو به دا وخت نه راتللی لامل څه شی دی. محبوب ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته جواب ورکوي وایي صدیقه یو خبره درته کوم خو ځان ته د راز خبره ده و یا رسول الله عایشه ده د دې خاندان خلک دي نور څوک نشته راته یې وایه. محبوب ورته وایي صدیقه نور بس د هجرت موقع ده. وځو د مکې مکرمې نه د شپې نبي علیه السلام هجرت کوي. کله چې کور ته راځي دوه اوښې ولاړې دي. یوه اوښه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځان ته وساتله. یوه نبي علیه السلام ته وایي د الله نبي دا مې ستاسو دپاره اخیستې ده په دې تاسو سفر وکړئ. نبي علیه السلام ورته وایي نه قیمت یې راته ووایه چې په څو روپۍ ده په ما یې خرڅه کړه د هغې نه بعد زه به ورباندې سورلي کومه. وایي د الله نبي ستاسو دپاره مې اخیستې. وایي نه قیمت یې راته ووایه. علماو خپل رازونه لیکلي چې نبی علیه السلام ولې وخت ترېنه واخیستله خو د شپې شپې روانېږي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول ورولي په شوق امین ووایي. حرم شریف ته چې ننوځئ مسپلي پل ورته وایي دغې پل باندې چې کومه لاره تللې ډایرکټ حرم شریف ته په دې ځای کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور وه او هلته یې لیکلي دي شارع الهجره دا د هجرت لار وه. نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په دې لار راووت. راغلل د شپې شپې مبارکان غار ته راځي خو د غار ته ګوره د محبت اندازې څومره دی. کله چې غار ته را رسېږي محبوب ته وایي یا رسول الله لږ ودرېږه زه د غار ته ننوځم دا خوشحال ځای دی ممکن دی کې څه شی وي تاسو ته تکلیف در ونه رسئ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ننوت بل څادر یې راواخیسته دا غار یې ټول پاک کړ سوري ورته بند کړل. د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي راځه اوس راننوځه.
چې کله راننوت غار کې آرام کوي خلک کو سبا تفتیش او تلاش شروع کا کفار را روان دي راغلل د غار د پاسه ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غیږ کې یخې دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر د کفارو پښو ته ګوري وای کچرته لاندې مونږ ویني مو خپې ته مبارک تخکاری په دې دوران کې زړه کې یو خفګان راغی د سترګو مبارکونه اوښکې راغلې اوښکې د نبی علیه السلام په وجود مبارک پریوتل سترګې غړۍ صدیقه ولې و یا رسول الله بره وګوره کفار ولاړ دي البدایه کې ابن کثیر لیکلي دومره د محبت یو ټکی ورته ویل وای د الله نبی په ځان خفه نه یم که زه وفات شم خلک به وایي ابوبکر صدیق لاړه او که تاسو ته تکلیف در ورسېده ټول امت به یتیم شي په دغې اساس په تاسو خفه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای ابوبکره قرآني آیت دی لا تحزن ان الله معنا خفه کېږه ما رب کریم خو زموږ سره دی هغه زموږ ملګری دی څه موده په غار کې تېروي د غار نه چې دوباره بیا راوځي د مدینې منورې په لور سفر کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان دی د محبت انداز ته ګوره لاره کې خلک راشي دی خو تاجرو ګرځېده خلکو پیژنده ورته وایي صدیقه چېرته روان یې او څوک در سره دي دا بل ملګری دی څوک دی مبارک دومره هوښیار انسان دی جواب ورکوي وایي هو رجل یهدیني الطریق دا خو یو سړی دی ما ته لار راښایي د خلکو په ذهن به دا پرېوتله چې دا لاره دته معلومه نه ده ګویا کې دی د لارې رهنما دی او دغه مبارک مقصد به ده چې دا داسې یو انسان دی چې ما ته د هدایت لار راښایي خو په همدې سفر کې مبارک به کله وړاندې شه د محبوب نه به مخکې روان وه کله به شاته شه د محبوب نه به شاته روان و کله به ښي طرف ته راغی کله به چپ طرف ته راغی محبوب ورته وایي صدیقه څه کوي وایي د الله نبي وایي که شاته روان یم زړه کې مې اندېښنه شي چې مخکې طرف نه دښمن رانه شي په نبي علیه السلام وار ونه کړي نو ځکه مخکې ته راشم بیا چې مخکې لږ مزل وکړم بیا مې اندېښنه شي شاته نه څوک وار ونه کړي بیا ښي طرف او چپ طرف په همدې طریقه باندې روان دي مدینې منورې ته ورسېدل دا هغه محبت د صحابه کرامو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زموږ محبت د نبی علیه السلام سره ده چې محبوب مونږ ته تر هر چا ګران و تر هر چا راته ګران و ځان نم راته ګران و دوستانو ته وګوره صحابه کرام خپل ځان وړاندې کوي قربانۍ ته د محبوب حفاظت کوي د احد د میدان واقعات به تاسو اورېدلي وي کله چې مؤمنانو شکست وخوړه نبی علیه السلام یو طرف ته راغی شیطان فضا کې آواز خور که الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی شه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ناست دی آواز کوي ملګرو ته الی عباد الله الی عباد الله و د الله بندگانو ما تراشی په چون کې داسې او عجیب حالت چې هر څوک په خپل ځان مبتلا د ځینو صحابه کرامو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې پریوتلې یو د هغې صحابه کرامو نه حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دی راغی د محبوب کریم مخې ته ودرېده د خپله سینې داسې غشو ته مخامخ نیولې خپل وجود یې غشو ته مخامخ نیولې کفار لګیا د مخامخ غشي واری ابوبکر صدیق دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای یا رسول الله کینا تاسو سر مبارک مو چتوي نحری دون نحرک زما غاړه تاسو غاړه مخې ته راکنه کغشي د دښمن راځي په ما باندې بلګيږي د صحابه کرامو د جملې نه ابو دجانه رضی الله عنه راغه د محبوب ترشا ولال دی کفار غشي واری د مبارک ولال دی د هغه غشو د پاکي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د په وجود مبارک باندې غشي ونه لګيږي عجیب داو مدینه منورې تم आवाज ورسېدله چا ویل چې نبی رسول سلام شهید دی یو زنانه انصاریه را روانه ده دومره سرعت او جلدی کې لاره کې څوک ورته په مخه راغلل و زنانه چرته روانه
وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حال راته ووایي چې نبی علیہ السلام حیات دی او کنه. صحابي مبارک ورته وایي ای زنانه زوی دې شهید شوی؟ وی پروا نه لرم. وی پلار دې شهید شوی؟ پروا نه لرم. بل ورته وایي خاوند دې شهید شوی؟ و پروا نه لرم. خو چې کله راغله میدان کې پوښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات دی؟ چا ورته ویل او بیم تسلی نه کیږي. وی چرته دی؟ چا ورته ویل هغه ځای کې نبی علیہ السلام تشریف فرما دی. چې کله لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رخسار مبارک کې نظر پریوت. محبوب ته وی کل مصیبت بعدک. اے د الله نبی په دې لارو کې د ډیرو مصیبتونو له خلکو خبره کړم. چا راته ویل زوی دې شهید دی، چا ویل پلار دی، چا ویل خاوند دی. خو چې دا اوس رالم په تا باندې مې سترګې پرېوتې نو ستاسو د حیات او د ژوند نه بعد ما ته هېڅ مصیبت هېڅ شی هم نه ښکارېږي. تاسو دې ژوندي یاستئ، زما زوی دې نه وي. تاسو دې ژوندي، زما خاوند دې نه وي. تاسو دې ژوندي، زما پلار دې نه وي. د زنانو شجاعت او غیرت ته ګوره. عجیبه لا دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت تعلیم صحابه کرامو خپلو بچو ته ورکو. د بدر په موقع به تاسو اورېدلي وي. صحابي مبارک فرمایي ولاړ وم، وی ګورم یو نوجوان وړوکی ماشوم ډېر غټ هم نه و تر څنګ مې راغی. وی ما ته وایي چې ته مونږ په دې خبره باندې پوه کړه چې ابوجهل لعین کوم یو دی؟ صحابي مبارک فرمایي ما ورته ویل چې ماشومه په ابوجهل څه شی کوي؟ وی مونږ خبر شوي یو چې کانه یسب رسول الله صلی الله علیه وسلم. خلک وایي چې ابوجهل لعین نبی علیہ السلام ته کنځلې کوي، بدې ردې ورته وایي، سپورې ستغې ورته وایي. نو دې کس صحابي مبارک ته فرمایي که ته لږ مهرباني وکړې د ابوجهل راته راوښیې چې دا کوم یو دی؟ صحابي مبارک وایي ما زړه کې ویل امام بخاري حدیث راخستی چې دغه پهلوانۍ ته ګوره او منصب ته یې ګوره او دې ماشوم ته ګوره. وایي بیا هم د دې ماشوم د خبرو دومره ولوله مې په باطن کې راوستله. وایي دا ماشوم راته وایي چې ته صرف راته وښایه، باقي چې نور په من کې کوم یو ډېر تلوار والا وي نو همغه به مري، موږ یې پرېږدو نه. وایي دې ماشوم ته ما چې هغه پهلوان ویني دغه ابوجهل دی. وایي لږ ساعت ولاړم بل راغی. وایي بیا راته وایي چې ابوجهل کوم یو دی؟ وایي ما ویل چې ته څه وایي؟ وایي راته ویل چې زم خبر شوی یم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دی بدې ردې وایي او دې دپاره نن راغلی یم چې د نبي علیہ السلام انتقام ترېنه واخلم. وایي د ده دا خبرې نیم عجیبې په زړه باندې پرېوتلې. وایي ده ته مې پښودل دوه ورونه و د یوې مور بچیان و، دواړه نوي نوجوانان دي، عمرونه هم ډېر نه دي. مبارک فرمایي ما ویل چې زه ماشومان دي، محبت او مینه د نبي علیہ السلام سره ډېره ده. خو ومې ښودو ورته چې ابوجهل لعین دغه دی. وایي د جنګ حالت و، موږ په جنګ باندې مصروف وو. وایي لږ ساعت بعد یو ناڅاپه مې نظر پرېوته چې هغه دوه ماشومان ګورم په ابوجهل لعین باندې داسې ګزارونه کوي لکه د بازانو په شان باندې. یو ووهه د اسې راوغورځو، بل ورته ولاړو توره یې نیولې وه قتل یې که. وروستو چې کله دا د بدر موقع ختمه شوه ابوجهل لعین لا زخمي و، مردار شوی نه وه. د یو مبارک د صحابه کرامو کې د یو لاس زخمي کېږي، وړو ماشومانو کې لاس مبارک یې د خپلې پښې لاندې کېښوده کټې کټې نه. وایي دا ما ته تکلیف را رسوي. ابوجهل پروت و، چغې او رمباړې یې وهلې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام مدینه منوره کې امامت دپاره پرېښی و چې ته امامت کوه. کله چې جنګ ختم شو دیم په منډه راغی. نبی علیہ السلام ته وایي یا رسول الله ما ته مو څه غذا پرېښې ده، زما برخه څه شوله؟ محبوب ورته وایي عبدالله ابن مسعود لاړ شه، هلته په میدان کې د کافرانو مړي پرته دي، بس چې کم یو کیسه وه هغه چې دی ته مردار که دا ستا غزوه شوله. دی مبارک فرمایي وایي چې کله راغلم ابوجهل پروت و لا مړ نه و، سا پکې وه. وایي د خولې نه دا الفاظ وتل. وی په دې دشمنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراض نه یم، د ځنکدن حال کې دی. دومره اشد ترین کافرو ځکه محبوب فرمایلیو چې زما فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه ډېر اشدو. وی په دشمنۍ د نبی علیه السلام پښیمانه نه یم، څنګه چې مې دشمني ورسره وه اوس مې مامقه خبره ده. خو صرف پښیمانتیا په دې خبره باندې راځي چې خپلو سیالانو ونه وژلم، دوه ماشومانو د لاسه قتل شوم.
معزز سامعین خلاصه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا تر هر څه مونږ او تاسو ته عظیمه سرمایه ده او دغه محافل دغه ناس دی دا سبب او باعث د محبت د نبی علیہ السلام وي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو په زړونو کې دغه بهترین پیغمبر سره محبت او مینه پیدا کړي. د جناب مولوی صاحب نور الدین دا خدمات رب کریم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څومره کلیوالي استي همکاري ور سره کوي د مدرسې چارو کې دغه محفل د انعقاد په چارو کې مساعده کړي. د ټولو د الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او عقیده مو پدې ده چې د امت اعمال نبی علیہ السلام ته پیش کیږي. سوال دا کو چې الها دا زمون ورکوټ او کمزور عمل داسې انداز کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړي چې دا مبارک روح ور باندې خوشاله شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.